ځمکه وخوځېده، غرونه وجړقېدل. خو دا صرف د دماکو آواز نه و، دا آواز د یو غیرتمند قوم د بیدارۍ آواز و. نعره تکبیر! نعره تکبیر! 28 مئی 1998 هغه ورځ چې په کومه ورځ چې پاکستان دنیا ته وښودل چې موږ صرف ژوندي نه بلکې محفوظ هم یو. دا څه معمولي ورځ نه وه، دا ورځ د یومي تکبیر وه. د تکبیر معنا د الله د لویۍ اعلان. نن به موږ تاسو ته وایو هغه ناقابل یقین رښتیا، هغه پټ کردارونه د کومې په وجه چې پاکستان اټمي طاقت جوړ شو. زم ظهیر صبحزی او تاسو ګورئ RFI پښتو. مئی 1998 کې هند په اټمي دماکو ټوله سیمه ولړزوله. په پاکستان عالمي دباو، امریکا، اقوام متحده، جاپان، یورپ ټولو دغه خبره کوله چې خاموشي اختیار کړئ کنه پابندۍ به در باندې ولګو. خو د عوام زړه بل څه غوښتل. په سړکونو نارې وې چې موږ له ځواب پکار دی، موږ غیرتمند قوم یو. دا هغه لمحه وه چې فیصله صرف د سیاست نه وه بلکې د قوم د عزت وه. د هغه وخت په وزیر اعظم نواز شریف دباو، خو دننه پاکستانی ولس غږ د هغه توان او جذبه پارولې وه. آخر کال په 28 مئی 1998 د چاغي په غرونو کې هغه څه وشو کومې چې د دښمن خوبونه وتښتول. پورا 15 ورځې دماکې وشوې او پاکستان د دنیا اوم اولنې اسلامی طاقت جوړ شو. भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया. د یادونې وړ ده چې د اټم بنیاد د پاکستان نوموړي سیاستدان ذوالفقار علي بټو ایښودی و، چا چې په 1994 کې ویلي وو موږ به وچ واښه وخورو خو اټم به ضرور جوړوو. د هغه نه پس دغه لویه ذمهداري جنرال ضیاءالحق په خپل لاس واخیسته او خپلو ساینسپوهانو ته هر قسمه تحفظ او سهولت ورکو. په ساینسدانانو کې د اټم بنیادی کردار ډاکټر عبدالقدیر خان صرف یو نوم نه بلکې پورا داستان دی. د بټو په وینا د هالند نه پاکستان ته راغلی ډاکټر عبدالقدیر خپل ژوند د دې لوی کار دپاره په خلاص مټ وقف کړو. کله چې به د پاکستان دغه کار ته ناممکن ویل کېده نو هغه به ډېر په اطمینان وي. پاکستان هر څه کولی شي. هغه له ځان سره د یورینیم افزودګۍ علم راوړو او قام ته تحفظ ورکړو. په دې زغل کې صرف هغه یوازې نه و بلکې د هغه سره اوږه په اوږه روان ډاکټر سمر مبارکمند هم و، چا چې د چاغي غرونه په لیبارټرۍ کې بدل کړل. د پاکستان اټامیک انرژۍ کمیشن، پوز، خفیه ادارو او وطنپالو انجینرانو ټولو بې له نوم او بې له شاباسه دا معجزه ممکنه کړه. د کامیابو اټمي چاودنو نه پس کوڅه کوڅه د خوشحالۍ نه ډکه وه. مټایانې ویشل کېدې، سجده شکر ادا کېدو، قومي نغمې غږېدې، یو فخر و، یو جذبه وه. په هغه ورځ پاکستان صرف اټم بم نه جوړ کړی بلکې خپل وقار، خپله دفاع او خپله پیژندګلوي پیدا کړې وه. د دماکو نه پس دنیا پاکستان ته ګوته په خوله او حیرانه وه. د امریکې صدر بل کلینټن د آخري لمحو پورې کوشش وکړو چې پاکستان دماکې ونه کړي. هغه ویل چې که پاکستان دماکې ونه کړي ورته به 15 اربه ډالر ورکړی شي. خو نواز شریف د دغه ټولو دمکیو په ضد بنیان مرصوص جوړ شو او ویل چې که چېرته د دې عمل نه یو قدم هم وروستو شي نو قوم به یې په ژوند کې معاف نه کړي. آیا تاسو ته معلومه ده دا چاودنې د میاشتو نه بلکې د یو څو ورځو په تیارۍ کې وشوې. د چاغي په غرونو کې ګرمي د 50 درجې نه زیاته وه او ساینسپوهان نه پنکا نه ایر کنډیشن د شګو په منځ کې ناستو، سیسټمونه یې چک کول. ډېر پکې مشهور نه شو خو د وطن دغه ټول هیروګان دي. د یومي تکبیر ورځ صرف د دښمن ویرولو دپاره نه بلکې دا ورځ دا یادونه کوي چې کله یو قام موټی شي نو هر څه ممکن دي. نن په 2025 کال کې دا پوښتنه ده آیا موږ یوازې اټمي طاقت پاتې کېدل غواړو که نه تعلیمي، ساینسي، اخلاقي او نظریاتي طاقت هم؟ ځکه چې اصل طاقت ټوپک نه بلکې په سوچ کې وي. پکار ده
چې د دې یومي تکبیر په ورځ صرف مټیانې ونه ویشو بلکې د تعلیم یووالي او شعور واده وکړو. یاد ساتئ اټمي طاقت لرل صرف وسلې لرل نه دي بلکې دا یوه لویه ذمہداري ده. که تاسو د دې وطن په قربانیو فخر کوئ نو دا ویډیو خوښه کړئ او په کمنټس کې ولیکئ پاکستان زنده باد.